سلامونه دوستانو، بشیر وطن دوست یم. He died recently. دی د تازه وخت کې یا بل تازه نږدې وخت کې مړ شوی دی یا مړ شو. It smells delicious. It smells delicious. د دې بوی ډېر خوندور دی. Beautiful day, isn't it? نن خورا ښایسته ورځ نه ده؟ I would like to see the doctor soon. زه غواړم چې ډاکټر ډېر ژر ووینم یا ډاکټر ته ورسم. She can't swim. دا اوبازي نسي کولی یا اوبازي نه دی زده. I will give you prescription. زه به نسخه درکړم. Tomorrow is Mother's Day. سبا د مور ورځ ده. The girls resembled her mother. د انجلۍ کټ مټ خپلې مور ته سوې ده، یا مثلا په طبیعت کې، په خواص کې، په خبرو کې، په حرکاتو کې. I can't do it. دا زه نسم کولی یا نسم ترسره کولی. We are going to have a test today. We are going to have test today. نن موږ غواړو چې ولاړ شو معاینات وکړو یا ځانونه معاینه کړو. I've lost a little weight. ما څه وزن د لاس ورکړی یا مې وزن کم کړی دی یا مې وزن کم شوی دی. I'll come back. زه به بیرته راسم. There is no smoke without fire. بغیر اوره دود نوی یا وجود نداری یا امکان نداری. He can play the رباب very well. دی کولی شي چې رباب ډېر ښه وغږوي. Anybody can do that. Anybody can do that. دا هر څوک کولی شي یا هر څوک یې ترسره کولی شي. Please pass me the sugar. وبخښئ که بوره راته راکړي یا بوره راته راواخلئ. آیا دوی کتابچې خرڅوي په سټور کې؟ Do they sell notebooks at the store? You will soon adapt yourself to the new life or culture. ته به ډېر ژر ځان عادت کې د دې نوي ژوند سره یا د نوي کلتور سره. لکه مثلا چې موږ امریکا ته راغلي یو، موږ به د دې کلتور او د دې نوي ژوند سره ځانونه ډېر ژر عیار کړو. درنو دوستانو، خدای دې وکړي چې په پوه شوي یاست. په کوم ځای کې چې نه یاست پوه شوي، تاسې کولی شئ چې کمنټ راته راکړئ او زما چینل سره سبسکرایب کړئ او د نورو دوستانو سره شریک کړئ. په کوم ځای کې کومه جمله باندې چې مو سر نه خلاصوئ، تاسې ازادانه کولی شئ چې پوښتنه راڅخه وکړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.